Last MCQ day, two perpendicular unit vectors are added. What is the magnitude of the resultant? لو كنت کې تاسو ورته سوچ وکړئ یو څو سکنډه بیا د سولوشن طرف ته راځم. two perpendicular unit vectors دي. perpendicular unit vectors مطلب دا دی چې موږ سره یو ویکټر ده دا شانتي نو بل یونټ ویکټر دی باندې داسې ډایرکشن کې پرته ده چې د دې دواړو درمیان کې موږ سره کومه انګل ده نو هغه 90 ډیګري ده. اوس موږ سره دا شانتي دوه ویکټرز دي چې هغه موږ ایډ کو نو ویکټرز ایډیشن تاسو ویلې دی هیډ ټو ټیل رول. نو د دې نه ریزلټنټ چې موږ سره راځي سپوز کوو چې دا موږ سره یو A ویکټر شو او دا موږ سره B ویکټر شو نو د دې ریزلټنټ په وی موږ سره د دې اون واخلې چې در دې پوینټ پورې یو داسې ویکټر چې هغه موږ سره د دې دواړو ویکټرز هیډز جوین کړي نو دا شو زموږ هغه ریزلټنټ ویکټر. لږ غونته کې که صفایه سره زه دا ځان ته جوړ کړم نو دا به شي موږ سره یو ټراینګل او ویکټر B ویکټر او A ویکټر دا شو زموږ هغه ویکټرز په دې باندې په دې ټراینګل کې موږ سره دې ځای کې انګل 90 ډیګري ده نو دا شو زموږ هغه فرست دا شو زموږ سیکنډ ویکټر او دا شو زموږ هغه تھرد ریزلټنټ ویکټر. امید ده چې تاسو به سولوشن ذهن ته راغلی وي. سولوشن به د دې داسې شي چې پیتاغورس تیورم په مدد سره موږ دا سولف کولی شو. اوس د دې A سکویر پلس B سکویر is equal to R سکویر یا انډر روټ موږ سره انډر روټ R سکویر به شي موږ سره کینسل کولو لپاره A سکویر پلس B سکویر is equal to R نو سکویر او سکویر روټ کینسل شو. په دې کې اوس پټینګ کول دي موږ ته وایي چې ټو پرپنډیکولر یونټ ویکټرز دا کم A او B چې موږ سره کوم ویکټرز دي نو دا موږ سره یونټ ویکټرز دي. د A میګنیچیوډ موږ سره 1 دی او د B هم 1 یونټ دی. په دې وجه باندې په دې ایکویشن کې چې پټینګ وکړو 1 + 1 انډر روټ 2 ته راځي د R ویلیو نو لہذا زموږ صحیح آپشن هغه آپشن C دی. دا ونننې ټاپک زموږ که یونټ ویکټر حواله سره زموږ نه په دې لیکچر کې څه غلطي شوې وي یا د دې حواله سره تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو کمنټ سیکشن کې تاسو د خپل رائے اظهار کولی شئ. جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمت الله.